ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به دا زده کړو چې څنګه کولی شو ایګزیکټ سیسټم ډاونلوډ کړو، څنګه کولی شو ایګزیکټ سیسټم په وینډوز کې انسټال کړو او څنګه کولی شو په ایګزیکټ سیسټم کې نوی ډیټابیس جوړ کړو. څنګه کولی شو ایګزیکټ په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړو. کولی شئ ایګزیکټ د ټلګرام ګروپ څخه او یا هم د ایګزیکټ ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړئ. راځو دویمه برخې ته. څنګه کولی شو ایګزیکټ سیسټم په خپل کمپیوټر یا هم وینډوز کې انسټال کړو. د ایګزیکټ د انسټالولو لپاره پر ایګزیکټ سیټ اپ باندې ډبل کلیک کوو او رن انتخابوو او د انسټالیشن په دې برخه کې کریټ ډیسکټاپ شارټکټ فعال او نیکسټ انتخابوو. انسټال وهو او په دې برخه کې لانچ ایګزیکټ غیر فعال فینش باندې کلیک کوو. راځو درېیمه مرحلې ته. څنګه کولی شو په ایګزیکټ کې نوی ډیټابیس جوړ کړو. د نوي ډیټابیس جوړولو لپاره ایګزیکټ خلاصوو. د ایګزیکټ په شارټکټ باندې ډبل کلیک کوو. د ایګزیکټ سیسټم په دې برخه کې کولی شو خپلې خوښې ژبه انتخاب کړو، انګلیش، پښتو او دري. د نوي ډیټابیس جوړولو لپاره په نیو ډیټابیس باندې کلیک کوو. د لومړۍ مرحلې په دې برخه کې د خپل د کمپنۍ یا د صرافۍ نوم داخلوو. وروسته د هغې څخه د کمپنۍ ادرس داخلوو. وروسته د هغې څخه د کمپنۍ ایمیل ادرس داخلوو. وروسته د هغې څخه کمپنۍ د تلیفون شماره داخلوو او پر نیکسټ باندې کلیک کوو. په دویمه مرحله کې خپله کرنسي داخلوو. سیسټم په ډیفالټ ډول سره درې کرنسي لري: افغانۍ، ډالر او کلدارې. د نوې کرنسۍ اضافه کولو لپاره پر نیو کرنسي باندې کلیک کوو او په دې برخه کې د نوې کرنسۍ نوم داخلوو. د کرنسۍ محلي نوم داخلوو. وروسته د هغې څخه د 1 یورو قیمت په افغانۍ ولیکو او په دې برخه کې د 1 یورو قیمت په ډالر ولیکو او پر سیف باندې کلیک کوو. وروسته د سیف کولو څخه کولی شو خپلې نوې کرنسي په دې برخه کې وګورو. د نوې کرنسي اضافه کولو څخه وروسته پر نیکسټ باندې کلیک کوو. راځو درېیمې مرحلې ته. ټریژر یا خزانه. په دې برخه کې ستاسو د شروع د دخل نغدي پیسې سیسټم په ډیفالټ ډول سره 1,00,000 افغانۍ او 10,000 ډالر انتخاب کړي دي. تاسو یې کولی شئ کم یا زیات یې کړئ. پر نیکسټ باندې کلیک کوو. راځو وروستۍ مرحلې ته. په دې مرحله کې د ډیټابیس نوم انتخابوو چې سیسټم په ډیفالټ ډول سره انتخاب کړی دی. په دې برخه کې د صرافۍ د مدیر نوم داخلوو. په دې برخه کې کولی شو خپل پاسورډ داخل کړو او د سترګې آیکن په واسطه کولی شو ویې ګورو. په دې برخه کې خپل پاسورډ په دویم ځل سره داخلوو ترڅو کنفرم شي او د سترګې آیکن په واسطه کولی شو وګورو. وروسته له دې څخه پر کریټ باندې کلیک کوو. ښه راغلاست. ستاسې د ایګزیکټ لومړنی ډیټابیس په بریالۍ توګه سره جوړ شو. د ایګزیکټ څخه د وتلو لپاره پر دې برخه کې په دې علامې باندې کلیک کوو. د ایګزیکټ د بیرته خلاصولو لپاره د ایګزیکټ په شارټکټ باندې ډبل کلیک کوو او په دې برخه کې کولی شو خپل وختني جوړ شوي ډیټابیسونه وګورو. د ډیټابیس د خلاصولو لپاره پر احمدي ډیټابیس باندې کلیک کوم او دلته یې پاسورډ داخلوم. په دې توګه سره موږ کولی شو بیرته خپل وختني ډیټابیس ته داخل شو. په راتلونکي ویډیو کې به د حسابونو پر جوړولو بحث کوو.